د هوا ناچاره لور او د ادم زړه سوان د زامن. ویل کېږي دغه ماشومه نجلۍ د پکتیا مرکز ګردیز ښار کې غربت او ډېرې نادارۍ داسې پر سر راخیستې وه چې ان ماښام مهال د ښار پر سړکونو ګرځېده او فقر یې کوو. لوڅه پښې وه، هر دروند او ناندروند ته یې خپل سنګین لاس نیو. ښار کې ډېرو غټ سر او پنډڅټو لیده، خو درېغه هېڅ چا یې مجبور غږونه نه اورېده. هېڅ چا یې ناچارۍ او بېکسي نه درک کول. دې وخت کې د مور خاورې یعنې سرتېرې پرې راغلل. ورپام یې شو او پوښتنه یې ځینې وکړه. ماشومې خپل حال ورته بیان کړ. سرتېرو لکه د خپل بچی هومره مینه ورکړه او لا ځان سره یې روانه کړه. لومړی لاسونه او پښې ور ومینځل، بیا یې دوکان کې بوټونه ور واخیستل. نغدې مرسته یې ورسره وکړه، وروسته یې خوښه خوشحاله کور ته رخصت کړه. دا د مور خاورې د سرتېرو زړهسوی او د همدردۍ یو وړوکی مثال دی. دوی تر دې هم خپلې دندې ته ژمن دي، تر دې هم د خپل ولس غم اخیستی. خو لیدلی به مې وي چې ان ستاسو پر کورونو په سیلابونو هم راتلل، نو دوی به ستاسو د ژغورنې په پار منډې ترړې وهلې. خو درېغه د دې هر څه باوجود بیا هم عباس ستانکزي برادر او هیبت د دوی وژلو ته توجیه لټوي. خیلي ورته جوړوي او له دوی سره جګړې ته بهانې ګوري. د نجات فرشتې هر ځای کې پر